زما ډیرو معززو محترمو مشرانو، دا د دنیا ماحول چې دی په دې کې د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د وحدانیت ډېرې نښې دي او د الله تعالی د یووالي د الله جل جلاله د عظمت ډېر علامات پکې په دغه نښو کې چې د الله تعالی د دین حقانیت پکې ښکاري او د الله رب العالمین د یووالي یو نمونه یو مثال هغه د ځمکې په سر نیکان خلک دي. نیکان او صالحان دا د الله تعالی د عظیم قدرتونو او د الله جل جلاله د لویوالي او د عظمت یو علامه ده. بیا کم خلق چې د نیک صحبت سره تعلق لري، د نیک مجلس سره ناشته لري، د هغه خلکو ناسته ولاړه کې کردار کې د الله جل جلاله د قدرت ډېرې علامې پرتې دي. الله پاک جل جلاله چې چاته کامل هدایت وکړي او د خپل مخلصو پاکو بندگانو نو ګرځي، بیا هغه باندې د شیطان وسن رسی، د نفسم په وسن رسی او د ماحولم په وسن رسی. او اصل عصمت او بچکول د نافرمانی نه دا د الله رب العالمین په توفیق سره او په رحم سره کیږي او د نیکی او د خو کارونو ملاویدل او د یو انسان کول دا هم د الله په رحم سره کیږي. امام ابن جوزی رحمت الله علیه د لویو بزرګو علماو نه تیر شوی، هغه لیکلي دي چې مخکې دور کې با خلق د نیکانو خلقو د صحبت لپاره د نیک مجلس اختیارولو لپاره یوازې نه بلکې صرف د یو نیک سړي د مخ کتلو لپاره ډېر لري نه راتلل او دې دپاره بیا سفر کو تر دې چې د هغې مونځ به د قصر شو او مانځه کې به قصر کو دومره مزل کوي او مقصد به صرف داو چې د یو نیک سړي لیدل وکما او دې وینما. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ستاسو غوره خلق اغری او پتاسو کې نیکان او الله پاک ته نږدې هغه خلق دي چې کله تاسو دوی ووینئ تاسو ته الله را یاد شي. د دوی په لیدلو باندې ستاسو دین کې آخرت کې عبادت کې شوق زیات شي. نو دا د نیکانو خلقو علامه ده او نه خیره چې د هغه سره ناستی او مجلس اختیارولو باندې بستا آخرت ته توجه زیاتی، قبر ته باندې توجه زیاتی او الله رب العالمین بدی یادی.
او که یو دسې ناسته زو ته اختیار کو چې الته موږ او تاسو په ګناه اخته کیږو په غیبت باندې په بل یو ګناه باندې مبتلا کیږو نو دغه ملګری هم زمونږ د خیر ملګری نه دي او دا مجلس هم د خیر مجلس نه دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة يوم القيامه دا سه خلق نشته دي چې یو ځکه کینی را جمع شي او بده ناستی کې دی دا الله یادونه کی دا الله ذکرونه کی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود اونوي مگر دا مجلس او دا ناسته به دی خلکو د پر د قیامت پورز د افسوس ذریعہ او د غم ذریعہ وي او روایتو د حدیث کې راغلي چې کله یو ځای ته خلک راغون شي را جمع شي او په دې راغونډېدو کې دی الله یاد نکي دا الله د دین یو خبره نیمو نکي او صرف د دنیا خبره وکړي غیبت یو نه کړ بل د ګناه خبره یو نه کړله په دې ناسي او خو بیا ډېر لوی ګناه ده خو صرف د دنیا خبره وکړلې جایز او مجلس برخاست شو ختم شو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای د دې مجلس او د دې ناستی د مثال دی لکه مړ خر ته چې را جمع شوي او بیا ته پاسي یا یو مردار ته راغون شوي او بیا ته نه پاسي اوس د سار نه تر ماسخوتنه پوری زمونږ په مجلس کې او په ناستو کې داسې ناسته نشته چې کې د قران درس کیږي چرته به د قران مجلس کې کی نني هر مجلس ته بزي اجره کې کینی بازار کې کینی دکان کې کینی خو علماء یو ځای کې د قران درس کو او خلک ورته کینس نو ستابړه تنګي زما بڑه تنګي یاد پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث درس کی او د احادیث مبارک یو کتاب را واغسته شو او د دین عالم ته مخې ته کې خوده شو او وی چې فلانه صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دلته بیا موږ سره وخت نه اخبار کتل یو فضل کار دی د ډیرو خلکو د پاره یا دا نور شینا موبایل کې ګوتې والی یو فضل عمل دی اپ ګنټو زموږ نه وخت نسی موږ سره دا احساس نه په لارو باندې په دکانونو کې بازارونو کې موږ ولاړو خو کله قرآن مجید درس شروع شي د دین مسائل شروع شي په شریر استوالو ګنټو کې موږ سره نیمه ګنټه بیا نشته شل منټه نشته نو موږ تاسو بدل نیک سړی سره سګینو چې قرآن ته یو سړی نه کینی حدیث شریف ته نه کینی نو نیک سړی خو انساني داغه خپل یو طبيعت کې دې شي دې خبره ستاو زما د طبيعت دغه خلاف موږ تاسو خپل ذهن او خپل زړه پسې نو گزارش دا کوم دوستان الله په قران مجید کې زې په زې د نیکانو خلقو تذکرہ کوي د اصحاب کهف تذکرہ ده د مریم بی بی ذکر ده د ذوالقرنین صاحب ذکر ده د لقمان حکیم ذکر ده دا اولیاء الله دي پیغمبران نو انبیاء علیهم السلام خو ډېر اوچته مرتبه لري د اولیاء او د صالحانو ذکر قران کې راغلی دی دا غي د کرامتونو ذکر راغلی قران مجید کې
اللہ تعالیٰ فرمائی سورت آل عمران کی دا مریم بی بی تذکرہ کئی کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. د عیسی علیہ السلام د مور ذکر کړي د قرآن مجید درېمه سپاره کې 14مه سپاره کې دا غیر یو کرامت تذکرہ را چې بې موسمه میوې ورته راتلي د ژمي په وخت کې د اوړي خوراکونه د اوړي میوې او په اوړي کې د ژمي میوې دروازه بنده په بیت المقدس کې عبادت ته ناسته په پرده کې ده ور تاله دی زکریا علیہ السلام سره چابي ده چې دروازه کولو کې میوې پرتی دي سبحان الله ورته وی دا کوم ځای ناراضي حضرت مریم بی بی وته دا د الله تعالی د طرف راځي الله چې وړي به حساب رزق ورکړي. اوس د دې خبرې مقصد څه شی دی؟ مریم بی بی تیر شوی ده زکریا علیہ السلام تیر شوی ده مبارک خلقو پاک خلقو موت د پر دې کې څه سبق دی؟ الله پاک چې د نیکانو خلقو تذکرہ کوي د دې لپاره کوي چې د خلقو ما سره تعلق زما سره مینا وا وګور دنیا هم خسته شو آخرت هم خسته او په ټوله معاشره کې د خصوصیت لرو دغه خلقو سره مینا او محبت د ایمان صدا د نیکانو خلقو مینا دا د الله او د رسول د مینې د وجه ناراضي او د چا په زړه کې چې د الله پاک او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مینا نه نو د نیکانو د اولیاء مینا دی خلقو پرونو کې بیان نه. قرآن مجید کې د اصحاب کهف ذکر لري 13 سپاره کې اصحاب کهف بزرگانو نیکانو مخکنو امتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوی په حق خبره باندې قائم ولاړو او د چا پروا نه کوله باچا یو وخت کافر هغه د دین ناړول دی موږ نشاړول د حق بلاد اره قرباني ته تیار هجرت یو کو وطن پرې خو په یو غار کې پناونی ولو دا کې سره قرآن مجید دا ټول تفصیل راغسته دا سبق دی پکې چې هر زمانہ کې د الله مدد د نیکانو خلقو سره او نیکان خلق الله به یارو مددگار نه دی پریږي. دویم چې حق بخکاره کې دانا چې ته د باطل نه کرکه نه کې غلط ته غلط نه وي باطل ته باطل نه وي او چې په حق ابنا د باطل نه به هجرت کې داغه نه به جدا کیږي د خپل حق دین د حفاظت د پاره ډېری خبرې پکې دیو جن امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې زه د کرامات او د اولیاء او دلایل بیانول ضروری نه ګڼم ځکه هغه موجود دي یو شی چې موجود یا کې دلیل ته ضرورت دی. د اصحاب کهف تذکرې ته وګوره د مریم بی بی ذکر خیر ته وګوره نو دا ډېر لوی سبق دی مونږ او تاسو ته چې مونږ او تاسو د ناشته او تعلق د داسې خلکو سره جوړ دوه خبرې دي یو نیک کارونه او نیک اعمال اختیارونه دا بم کو اول شی دا
چې د خپل اعمالو اصلاح وکړو د اخلاقو اصلاح وکړو او دویم د نیکانو خلقو ناسته دی د نیکانو خلقو ادب احترام سره صحبت ته نو دا په انسان کې دینداری پیدا کوي حضرت نبی بابا رحمت الله علیه لیکلی دي آداب المعاشرت کی و ډیر کرتا یو پویا سړی وي خدا هغه د علم نه رسته بیا ناسته د خو خلقو سره نه مجالس د نیکانو خلقو نه نو هغه نیک سړی هغه عالم نه دومره خیر نه خور شوی او ډیر کرته یو ضروری علم والا سړی ډیر علم نه کړي خو هغه ناسته د خو خلقو پابندۍ سره اختیار کړي او صحبت او مجلس په ادب احترام باندې د نیکانو خلقو اغسته وي دا به علم سړینا چې ډیر علم نو بس ضروری علم کړو دا غ ضروری علم خاوندو او نور تفصیلی علم نو دا غنه الله ډیر وی کار د دین اغسته د دین خدمت تنا الله پاک اغسته دا د نیک صحبت په وجه د نیک مجلس په وجه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړیو یو کم سل مړی کړي نه نبی نه حق قتلونه کړي الله دې موږ تاسو دې جریمین اوسه دا ډېر لوی جرم یو کم سل مړی کړیو نه حق بیا ویزه توبه او باسم چې الله پاک به معاف کړي به معاف نه کړي نو یو نیک سړی او شیخ خو علم یې نو هغه له ورغه او دا غنه د مسلې تپوس کوو ورته وی چې ما نو نانوي نه نبی یو کم سل مړی کړی آیا زما توبه قبلی او الله پاک به ما وبخي نو فقه نو ویلی فقيه نو علم نو او ته غوسه شو دونه کورونه دی وران کړی دي تم توبه وباسي تا خو به خدای دسی نو خبره خود د په خپل ځای صحیح وا او د توبې دروازه خو بند نه راکړه خدای سړی علم خو نو یو ټکی ته خیالو بدا بدمعش ورته وي یا دا لوفر چې دغه وخت دی لوفر دا غرسه شوی مانه دا اصل خو پورا کا هغه شیخ یې راګیر کو هغه مړ راهب دا حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام قصه کوي ها عام کیسه نه سلی پورا روت د یو عالم خواله ورغی وی ما پورا سل مړی کړي اوس پیمانه توبه وباسم آیا زما توبه قبلی مولوی صاحب ویلی چې سل مړی کړي خو نور ته فساد اوس نه غوړېږي او سمیږي او د خدای مخلوق ته په قلاري خبره ده د خوشم ورګټ ده خود دې اوس توبه او ماشي نور به خلک په کلار شي کوم کلار نشي دا عقل تقاضا ده او شریعت خو وی چې توبه قبلي خو په طریقه توبه زموږ په ذهن کې بیل ده او شریعت کې بیل ده او دی الله غفور الرحیم دی کم بنده چې په خپل ګناه پیمانه شي او په صدق سره باضابطه توبه وباسي الله قبلې هغه وی خزستا په لاس باندې توبه وباسي توبه وستا نو مخکې ګناهونه مولوی صاحب ورته وی دی خو باندې دې ماحول ته باندې
بس دغلته دی غر ته ورشه الته زاهدان راهبان دي او ذکر او عبادت کوي دا را روانه زندگی الته تیره کا او الله ته جاړه د سړی وی ډیره خره بس دغه ماحول زوړ چې کوم مرګري دوستان پرې او دغه د غر طرف ته روان شو چې کوم کې دا ذاکرین مخکنو متونو والا خلق د شو چې هغه به یو طرف ته شاړه ته دلو عبادت به زوم په شریعت کې دا نشته زوم شریعت کې ټول نو چت سړی هغه دی چې د خلکو په معاشره کې اوسېږي او خلک ورپسې بدر دوی او د سنوي او د دین کار کوي دا ډېر لوی کار د امت اصلاح کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي او بی دین خلق گمراه خلق ورپسې بدر دوی د دغیس پروا نه کوي نو د مقام ډیر اوچت دی په نسبت د هغه سړي چې یو ډډې ته تللی دی او څوک ورپسې څوک ته ضرر نه رسوي تکلیف نه رسوي نه غیبت کوي د هغه مرتبه دته نشي رسي کوم عالم چې معاشره کې دننه پاتې شو او د رسول الله مبارک امت د گمراهۍ نه بچ که او په منبر باندې د الله کتاب خلکو ته ورساو د رسول الله مبارک حدیث ورساو دا د رسول الله حقیقی وارث دی بدید پر بل فضیلت ته ضرورت نشته او که کم سړی په یو ډډې ته کېناستو د امت په تعمیر کې حصه وانغښته د انسانیت په اصلاح کې حصه وانغښته او د خدای کتاب یې کلاو نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یې ونه رسول دا کمی ډېر خطرناک کمی دی الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي نو دا بې علمه وغه خلک نو ځکه بیا دا کار کوو علما به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي معاشرې ته به ځان نیسي د خلکو تکلیفونه به برداشت کوي خبرې به برداشت کوي دا عظیم خیر به دنه خوري الله دې زموږ ستاسو عافیت نصیب کړي کامل دا سړی روان دی جاړي توبه ویستې ده او دلته د مرګ وخت راغی نیټه برابره شوه څنګه چې پرېوته دوه ډلې د فرشتو راغلي یو د رحمت د فرشتو جماعت دی یو ډله داسې وه چې د رحمت فرشتي دي دویمه ډله د قهر او د غضب فرشتي دي یو وی د دې روح به مونږ اخلو او بله وی مونږ به د غضب فرشتي وی د ټول عمر ظلم او فساد کړی دی او ناحق قتلونه کړي نو دا زمونږ کس دی ا د رحمت فرشتي وی د په صدق توبه استدا او الله ته معافي کړی دا نو لہذا د باندې به مونږه مأمور یو مقرر یو او روح به مونږ قبض کوو د دې دا اختلاف زیات شو اجتهادي اختلاف دا بد نه دی دا په پیغمبرانو علیهم السلام کې هم وی دا په فرشتو کې هم وی نو د څلورو امامانو چې کوم اختلاف دی جاهل بدی ته غضب وی دا رحمت ته ها چې سره پوی نه پدې ابدي ته اختلاف وي ذاتيات ورته نه دا رحمت ته د څلورو مذهبونو اختلاف دا رحمت ته زماسته اختلاف چې یو بل بیزتی پکې کو یو بل پنسي نه راکاو یو بل مال او عزت لوټ کو نو دا غضب دی الله مولې دین او ساتي او الله دې د امت وحدت او اتفاق نصیب کړي یو د مجتهدینو د امامانو د فرشتو منځ کې تراغله یو ډله یو وای ابل ډله بل وای دی کې الله درې مډاله د فرشتو رولېګل د دې فیصله د بار وای د دې دوړو جماعتونو فیصله وکړي هغه چراله دې ته وای چې تاسو فیصله به مونږ کوو تاسو سوای ایو ډلې ودا د غضب سړی دې مونږ به روح قبض کوو
ابل ډلې دا د رحمت سړی دی د رحم والا دی او مونږ به روح قبض کوو دې درېمې ډلې د ملایکو وي چې مونږ به فیصله وکړو که دې د ګناه دې ځمکې ته نږدې وو چې کوم کې د ګناهونه کړي د غضب فرشتې دي روح والی او قبض دی کی او کده د دې توبې نرستو چې کوم خار روان شو د نیکانو خلکو مجلس ته نږدې وو نو د رحمت فرشتې به روح قبض کوي زمکه نه پړل چې نه پېکړه دا زمکه چې کوم د ګناوه دغه ته نږدې او د عبادت په اراده چې د نیکانو خلکو مجلس ته روانو اته لري وا الله زمکه ته حکم کو د غضب دې ګناه والا زمکه ته تباعدی ته لري شه او د رحمت او د نیکانو خلکو چې کوم خاور او زمکه وا هغه ته تقربي تو تر نږدې شه سبحان الله چې نا پېکو نو دې هغه د نیکانو خلکو زمکه ته نږدې وو سبحان الله بل حدیث کې راغلی چې الله پس د مرګه دې دا سراو کسو دا د کرامت مړ دې نه خوځي حدیث کې راغلی پس د مرګه دې زمکه د نیکانو طرف ته الله راو کسو چې نا پېکز مکه نیکانو خلکو ته نږدې او سبحان الله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دې وینا لوی مقصد د نیکانو خلکو ناشته دی څومره لوی ګناه کړی خود په اخلاص باندې په صدق باندې توبه وستا او را روانه زندگی د پاکو خلکو د صحبت اراده وکړه الله رحم ته ورکړه ستاسو په ذهن کې به یو اشکالي وغټیر په خپل ځای چې د مړی کړی او قتل نه معاف کیږي دا ټکه یاد کړئ ناحق قتل نه معاف کیږي دا وړې خبرې دي دا زموږ خپل خبرې دي چې بس ګیره به وساتو عمرې ته بلاړ شو یا سروزې ته بلاړ شو او بس ما توبه استرا نه 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 پردې معلوم نه معاف کیږي پردې عزت چا په دې غیبت کړي دا نه معاف کیږي بالکل نه معاف کیږي چې هغه نه بغله د شریعت مسله دا نه معاف کیږي دا شانتي رچا دی وینه توې کړي دا نه معاف کیږي په صدق سره توبه باندې معاف کیږي توبه څه وایي چې ګناه پرې دي مخکې ګناه باندې پیمانه شي او که د بنده حق چې بنده پخلا کی هغه ته واپس کی بس توبه شو او آینده په خیر ادو کې چې بیا به دا نافرمانی نه کوم او که دا الله حق لکه مونږ دي قضا کړی روزه حج زکات نو فرضم نه معاف کی قانون دا سوي امور د رحمت دی شریعت رښتیا دي که دروغ دی وای ټول وای مسله دا زمونږه چې مونږ احکام نه وایو بس کیسو ته خوشالي او اصل دین احکام دي بنیاد د دین احکام دی او موقت سنت ته نو بدی باندې ځان پوهه کا دوستا چې دا بالکل چې قاتل او قاتل ته معافي نشته تر سوچ ورساو د قاتل معاف کړي نه او کوم احکام دي او کوم تفصيلات دي د دیت او یا د نورو خبرو چې اپ زیروړي نه معاف کیږي خو کله کله چې الله مهربان شي نوم دا سړی چې دا مړی کړي د بخنه په داسې طریقو کې چې دا کم کس چې دنیا کې ظلم کړی دی دی به الله ودري خپل دربار او هغه مظلوم بمراولي او دې مظلوم ته بو فرمای چې دا زما بنده دې معافي کا وی بخا ا بنده په جړا شي چې الله زینه بخا چا چې دنیا کې قتل کړي نه حق
د قیامت پورت به دا مقتول د قبر نه چې راپاسي د د رګون نه به تازه وینه ساسي او د خپل سر به په لاس کې نیولي او د الله عدالت ته به وړاندې کېږي چې یا الله ما سره ظلم شوی دی په دنیا کې د دنیا باطلو مجازیو بادشاهانو مشرانو خرڅ کړو خو ستا عدل او ستا دربار خو لوی دی یا الله ما نه به تو نن زما حق راکړې الله خو ټولو دی د سپینو خلکو دی او د تورو نه دی د مالدارو الله شته او د غریبانو نه دی څه دی خیال دی تاسو ټول وایئ چې د چا دی الله د ټول مخلوق دی د ټول مخلوق دی دا ټول مخلوق د الله پیدا ده سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه به فرمایل وای زما د پاره بل د فخر خبره نشته ګینه د نبی علیہ السلام د طرز وی د رسول الله مبارک زوم دی د علم دروازه ده وړو ماشومانو کې اول مسلمان علی المرتضی دی چې د لسو کالو په عمر کې مسلمان شو بیت الله شریف کې دنه پیدا شوی حضرت علی سے ډېر مقامات دي خو د ټولو نه لویه د فخر خبره دا ده چې زه د الله بنده یم سبحان الله زه الله پیدا کړم الله زما رب دی الله زما خالق دی خدای پاک دې زموږ خپل ذات سره تعلق جوړ کړي نو بیا موږ به دې پټو باندې او په دې کټو باندې په دې ګاډو به فخر نه کوو بلکې لویه د فخر خبره خدا ده چې الله مې رب دی دا سبق ځان ته بار بار وایا په دې الله ډېر خفه کېږي چې سړی مخلوق پسې منډې وایي دا ټوله دنیا د الله جل جلاله په وړاندې د مچ او د ماشي د وزر برابر نه ده نو موږ سره بس دنیا یا به زموږ څه عزت یا بس شخصیتي نو دا سبق پکار ده چې مو ته ښه یاد کړو چې زه د الله بنده یم او الله زما خالق دی الحمدلله گزارش دا کوم دوستان دا ظالم او دا مظلوم به د الله په دربار کې ولاړی عالمان د حدیث لیکي الله غواړي چې زه دا ظالم وبخم نو د پاره یو باندې برابرسي دی مظلوم ته وای کته دنه بدل اخلي بالکل اغستې شي ستا حق دی تاسو ظلم نکي کده دې معاف کو ټول ګوري هغه غوچته بنگله نه دا در کومه څه شي بغیر څه خواري بغیر څه ستاسو عمل نامې د تفتیش سړي خیال ابو یې مړه ته باندې څه کو بغله پکار ده ما بخلې ما بخلې دنیا به څنګه وبخي چې الله پر دې حق نه بخي او هغه بنده راضي کوي پخلا کوي او هغه په خپل دې ته اګری کوي د لاسه کوي او دا غینه بعد د الله د طرفه د بخنه اعلان کیږي داس قانون دی چې پر دې حقونه به معاف کی پر دې کورونه به ورانه پر دې کارونه به خرابې پر دوی عزتونه کې به ګوتې وهي او بل کار به نه سیوا د فساد نه او زمونږ استاد به د خدای رضا نصیب شي نو دغه وخت کې چې دا بنده په خپل وایي چې ما دې بخلې نه الله به وبخي دغه شانتي محدثین وی دغه قاتل چې الله معاف کو د سر بمدا طریقو کې او الله به د بخنه اسباب پیدا کی الله دې موږ تاسو ته بخنه نصیب کړي خود دې مطلب اس کله دا نه دی چې موږ به خواهشاتو پسې ځو او د خپل نفس تابعداري وکړو او چې کوم غلط کار باندې وسرسي کوو او بیا ځان سره دا وایي چې بخي بم دې ته جهل دا دوزخ او دا عذابونه په دنیا کې چې راغلي دوزخ ولا د آخرت خبره دا په دنیا کې چې الله دا عذابونه او قهرونه را لېږلي دي ولې خلکو دا الله رب نو زمونږ یو مرګري خبره کوله ډېره ښه خبره وکړه
وی مخکې ما وی چې زه عالم یم او فلانه یم ما سره به الله ډېره مهرباني کوي په قبر کې خو زه یو ځل فوجیان ونیولم په سوات وینیولم او ډېر زیات یې ووالم ډېر بزرګ سړی دی هسې یې ووالم هېڅ ګناه مې نه وه کړې ټول خلک تلي و د کلي نه او زه نه وم تللی ما چې ما چاته څه ویلي دي زه خپل ذکر کوم مونځ کوم ډېر زیات یې ووالم ما دا سبق هلته زده کړه چې قبر کې بسې دا پټکې او دا ګیر او دا علم دې سړي ته معلوم دی او دی د دې خاطر نه کوي د قبر فرشتې به دې ښه خاطر وکړي نو ما وی چې الله صمد دی څه شی دی بې پروا دی بې حاجته دی الله صمد 50 معنی مفسرینو کړي 50 یو معنی پکې دا هم ده چې د الله زړه نشته دا د مخلوق صفت دی چې زړه دی الله رحیم ذات کریم ذات دی خو زړه نشته او د جسم صفت دی الله دې نه پاک دی الله صمد الله بے نیاز دی الله ته خپل زاری وړاندې کې الله ته بجړه وړاندې کې الله جل جلاله ته خپل ځان په عاجزه استړی کې نو کې دې شي الله رحم وکي ان شاء الله العزیز چې موږ تاسو به د خپل ملګرو په فهرست کې نیکان خلک راوړو څنګه نور خلکو سره تعلق ساتو دک شانتي چې مونږ وایو چې تعلق دنیا کې ښه شی دی په کاري کې خلک وایي د ټولو نه ښه تعلق د نیکانو خلکو تعلق دی حسن بصری رحمت الله علیه فرمای استكثروا من الاصدقاء الصالحين فإن لكل شفاعة يوم القيامة ځان له نیکان خلک ډېر مرګري کوي ډېر نیکانو خلکو سره تعلق پیدا کوي او ډېر وخت نیکانو خلکو سره تیروي د هر نیک سړي به د قیامت په ورځ شفاعت قبلېږي نو چې ستا نیکانو سره دنیا کې تعلقي د قیامت په ورځ به د شفاعت کوي انشاءالله دې وجه نه مونږ د اجتماع اراده ده انشاءالله د زیارت په ورځ را روان زیارت لا د سندل شریف په خانقاه کې اجتماع ده نیر لوی نیکان صالحان باره جمع کېږي ستاسو خدمت کې گزارش دی چې خامخا د کور نه یو کس بیا موږ سره لاړ شي انشاءالله دا ډېره ښکلې موقع ده د ملک طول او عرض نه علما صلحا راځي علمي روحاني او د تزکیې د تربیې محنت کې به بیانات کوي او دا زموږ استاد دپاره ډېر سخت ضرورت دی د مادیاتو په دور کې الله ته مخلوق متوجه کول دین او سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته متوجه کول دا ډېر عظیم کار دی ان شاء الله په خپله به ځو او نور ملګري به هم تیارو صحیح ده که نه انشاءالله کم کم ملګري به د لاس اوچت کړي د ثواب دپاره ښه رسي نو بیا مهرباني وکړئ نومونه ولیکئ حسین فدا محمد صاحب سره ماسټر صاحب سره شمولي ماسټر صاحب سره اسد قاري صاحب سره چې بیا د هغې مطابق د ګاډي انتظام وشي که څوک په خپله نه شي تللی نو زوی یا رور دې ملګری کړي او دې موقع نه دې فایده والي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله خاتمه په ایمان کې الله ګناهونه معاف کړي الله د هر ظالم نم حفاظت وکړي الله د هر فتنې او حادثې نم حفاظت وکړي الله جمیع عالم د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم وبخي الله زموږ مشران حقداران وبخي الله دا اجتماع کامیاب کړي د دین څومره کارونه یې د ځمکې په سر څومره اجتماعات دي الله ټولو سره مدد وفرمایي د امت د اصلاح ذریعه وګرځي د امت د هدایت ذریعه وګرځي الله زموږ د ټولو کار خیر کې څه نصیب کړي همیشه هم د خیر په کارونو کې یو بل سره معاونین ثابت کی الله زموږ والدین کریمین مشایخ سلسله د څلور واړو سلاسل اولیاء کرام او مشایخ اعظام باندې لا متناهی انوارات نازل کی خصوصا حضرت سندل بابا رحمه الله مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر محمد حبیب صاحب شیخ متومر صاحب رحمۃ اللہ علیہم اور نور اکابر سمردی لا متناهی انوارات پہ نازل کی وصلی اللہ علی النبی